ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لوم فرض زده کړه د اسلام لوم فرض نور کړه دا کله بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه په ژوندۍ بڼه شروع کوم په دې هیله چې د هفتې ورځ ستاسو په خوشحالي تیره کړې وي او نن ورځ د یکشنبې ورځ هم تر دې دمه په خوشحالي رارسولې وي. نو را به شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. بله السلام علیکم. دا پیغام محمد یاسین فهیم صاحب ته پرېږدم. پیغام مې دا دی چې زما یو ملګری دی، هغه ول ما قسم خوړلی دی چې زه به د خپل مشر ورور سره روغبړ نه کوم، بس رشیه سره خوشکه شوې وه. نو اوس یې د هغه سره روغبړ وکړي پسې کېږي او که څنګه حساب دی. یوه دا پوښتنه جناب مولوي صاحب، او بله دا پوښتنه ده چې که چیرې یو ما بغل د یو بل نفر په لمانځه ولاړ هغه سپین ږیری هغه په لمانځه کې خطا وځي او بیا سجده سهو ونه کړي، بیا زه کولی شم چې هغه ته ووایم او که نه شم کولی. هغه سړی دی سپین ږیری دی. سلام، خدای جوړ ولره، سرلوړي او بریالی اوسئ. ستاسو بریالیتوب هم د پاک رب نه غواړم. که څوک د داسې یو کار نه قسم وخوري چې هغه نیک کار وي، لکه مشر ورور سره روغبړ نه کول، روغبړ کول دا خو نیک کار دی، نو دې قسم د نیک کار نه خوړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو د یو نیک کار نه قسم وخوړه نو تاسو هغه کار وکړئ، بیا د خپل قسم کفاره ورکړئ. لکه یو سړی قسم وخوري چې زه به جومات ته نه ځم، نو لاړ دې شي جومات ته، چې جومات کې دې مونځ وکړي، په جومات کې دې جمع وکړي، د خپل قسم کفاره دې ورکړي، 3 ورځې روژه دې ونیسي. نو دې هم چې قسم خوړلی چې زه به د خپل مشر ورور سره روغبړ یا مصافحه نه کوم، نو دې چې اوس ورسره روغبړ وکړه نو حانس شه، 3 ورځې په دې باندې روژه لازم ده، روژه دې ونیسي. او هغه څوک چې ستا تر څنګه ولاړ دی په مانځه کې سهوه شه، یعنې داسې سهوه چې په هغه باندې سجدې سهوه لازمه وه خو هغه ونه کړه، داسې سهوه چې ته پوهېدلې په دې باندې سجدې سهوه لازم شوې ده او هغه ونه کړه، نو تا د باندې لازم ده چې هغه ته ووایه چې په تا باندې سجدې سهوه لازم شوه په مانځه کې، خو تا ونه کړه. ځکه چې په چا باندې سجدې سهوه لازم شي په مانځه کې ویې نه کړي هغه مونځ نه کیږي. او که داسې سهوه وه چې مانځه ته کوم نقصان نه رسېده، البته محض کراهیت وه، بیا وینا ورته پکار نه ده. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ګران اجمولي صاحب، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنه. شکرالله شاکر د هلمند ولایت سرپاړکي کې. ګران اجمولي صاحب زما یو 3 پوښتنې وي، خدای تعالی دې وکړي جواب یې راکړي. اوله پوښتنه مې ګران اجمولي صاحب په دې ډول ده، اوله پوښتنه مې اجمولي صاحب په دې ډول ده چې توبه تر څو واره پورې قبلېږي. اوله پوښتنه دا ده. دوهمه پوښتنه مې ګران اجمولي صاحب دا ده که یو سړی ډېر اشد ګنهګار وي، یعنې ډېر زیاتې ګناه یې کړي او دوی الله پاک ته توبه وکړي، دغه سړي توبه به الله تعالی قبوله کړي، یعنې اشد ګنهګار وي، سخت ګنهګار وي. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې اجمولي صاحب 3 ورونه یو کس چې 2-3 ورونه ولري، هغه یو ورور ولاړ چې هغه بل ورور ته ووایي چې راځه د ځای څخه یو شی راوړو، هر شی چې یو شی راوړو هغه شی هم حرام وي، یعنې په غلا سره راوي، نو دغه یو ورور یا ورسره خوښ نه وي او بیا نه پوهېږي ورسره ولاړ چې دغه شی راوي، یعنې د کومې ورڅخه به افساد کېږي، د کومې ورڅخه ورځ د قیامت بیا به افساد کېږي، سوازنې کېږي، یعنې دغه ورور یې خوښ هم نه وي یا نه پوهېږي، ورسره ولاړ چې هغه شی راوي، د کومې ورڅخه به افساد کېږي او کوم یو مسؤلیت دی، د کومې یو غاړې باندې دي. د توبې په هکله تاسو پوښتنه وکړه چې تر کوم وخته پورې توبه قبلیږي. د حضرت ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه، رواه مسلم.
ابي هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې توبه وباسي مخکې د دې نه چې لمر د قبلې طرف نه راوخیږي الله رب العزت به د دې توبه قبلوي او د لمر راختل د قبلې د طرفه دا د قیامت د لویو علامونه یوه علامه ده. اما چې کله لمر د قبلې د طرفه راوخوته دلته بیا تکلیف او همدارنګه ماموریت د الله د بندگانو ختمیږي نور او دلته نه بیا توبه قبلیږي او د توبې دروازې هم بندیږي. د هغه نه مخکې چې څومره توبه وباسي انسان تر آخر د مرګ آخري شیبې پورې الله رب العزت به توبه ورته قبلوي چې هغه توبه جبري نه وي. همدارنګه بل حدیث ده چې حضرت ابي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله رب العزت د خپل بنده توبه تر هغه وخته پورې قبلوي تر څو چې د هغه روح د هغه حلقوم او مرۍ ته نه یې رارسېدلی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې حدیث تشریح داسې کړې ده کله چې هغه کس ته فرشتې د مرګ راشي او هغه وویني تر هغه وخته پورې دا توبه وباسي الله رب العزت به د دې توبه قبلوي. اما ځینې نور علماو دا لیکلي دي چې د دې نه مطلب د ما لم یغرغر نه د دې نه مطلب هغه تیقن او یقین په مرګ دی. تیقن او یقین په مرګ دی ځکه چې الله رب العزت فرمایي ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال اینی تبت الآن. ځکه الله فرمایي چې نشته دی وعده د قبلولو د توبې هغه کسانو لره چې هغوی ګناه کوي چې کله مرګ ورته راشي هغه بیا وایي چې اوس ما توبه کړې نو د هغه توبه قبوله نه ده بلکې مراد د دې نه چې ما لم یغرغر نه هغه تیقن او یقین په مرګ دی چې یقین هم په مرګ لري چې ما ته مرګ رسیدونکی دی خو توبه وباسي الله رب العزت به توبه قبلوي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې ووایم چې توبه خو د ګنهګار لپاره توبه خو ده د ګنهګار لپاره. یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه فرمایي چې الله رب العزت فرمایي که تاسې ګناه وکړئ او ګناه ونه کړئ ورپسې توبه ونه باسئ الله رب العزت به داسې بندگان راولي چې هغه به ګناه کوي او ګناه پسې به بیا توبه وباسي. او الله رب العزت بلا کیف لاسونه سهار او ماښام اوږدوي چې هغه چا د ورځې ګناه کړی ده هغه توبه وباسي او هغه چا چې شپې ګناه کړی توبه وباسي. لکه حضرت ابي موسی عبدالله بن قیس اشعري رضی الله عنه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الله رب العزت بلا کیف د خپل لاس په شپې کې اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وباسي چې په ورځ کې ګناه کړې ده. همدارنګه الله رب العزت بلا کیف د خپل لاسونه په ورځ کې اوږدوي تر څو چې هغه څوک توبه وباسي چې په شپې کې ګناه کړي او دا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې مر د مغرب نه راوخیږي. نو الله رب العزت به توبه قبلوي خو په دې شرط چې په توبې کې اخلاص وي صداقت وي او هغه شرایط د توبې مراعات کړي چې په مغه وخت کې به ګناه پرېږدي په خپل کړي بد عمل باندې به پښیماني کوي او دا تصمیم به نیسي چې زه به دا کار بیا نه کوم. اما چې نن بد عمل کوه او سبا توبه کوه بله ورځ بیا بد عمل کوه بیا توبه کوه نعوذ بالله دا داسې دی لکه چې الله رب العزت باندې استهزا کوي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کالمستهزی بربه لکه گویا چې په خپل رب باندې العیاذ بالله مسخرې کوي. او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دا ووایم که ته پوه نه یې خو مشکل نه دی او که ته پوهېږې خو بیا دې پکې اشتراک کړی لکه څنګه چې هغوی په هغه حرامو کې شریک دي تاسو ورسره هم شریک یاستئ او که تاسو کولی شئ باید د خپل ورونو مانع وګرځئ چې هغه حرام شی خپل کور ته رانوړي ځکه کمې ګېډې ته چې حرام ننوتل د هغه توبه او د هغه دعا بیا نه قبلیږي. او که ستاسو په تن باندې جامې وي چې په هغو کې 1 روپۍ حرامه وي تر څو چې هغه ستاسو په تن وي الله رب العزت به ستاسو یو عبادت هم په خپل دربار کې نه قبلوي. که پوه نه وئ مشکل نشته که پوه وئ باید ځان وساتئ او تر خپل وسه پورې مانع د ورونو وګرځئ چې حرام شی ستاسو کور او کورنۍ ته رانشي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب محترم مولوی یاسین کریم تاته دا پیغام د ذات پرزیدنت عبدالرحمن د زوجې په مابین کې عناد او بغض آیا سړی څه عمل ترسره کړي د عناد او بغض به ورک شي او بل د وترو قضا 3 رکعاته راګرځي تر 4 رکعاته راګرځي او بل پوښتنه مې دا ده سړی مرتکب د ګناه کبیرې آیا بیا پس جزا به جنت ته داخلېدای چې جنت کې به رتبه ټیټه کړي لوړې ستا د بریا او په هیله ستا د خدمتونو مننه والسلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. د وترو قضا لازم ده او دا زموږ د اصول فقه علماو
لوی بحث دی چې قضا په حسب د ادا ده. نو چونکه 3 رکعته نه تاره قضا شوي د 3 رکعتو قضایي به هم راوړي. ترمذي په اول جلد کې په 1 صفحه کې، ابو داود په اول جلد کې په 219 صفحه کې، همدارنګه ابن ماجه د حدیث را نقل کړی د حضرت ابو سعید خدري مرفوع حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن وطره او نسیه فلیصلی اذا ذکر و اذا استيقظ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې وتر د وتر مانځنه ویده شوی نه که یا د هغه نه هیر شه نو بیا د خوب نه بیدار شه نو خامخا دې د هغه قضایي راوړي. نو د دې حدیث نه دا واضح شوه چې د وتر د مونځ قضا واجب او ضروري ده. هلته چې ادا واجب وه نو دلته قضا هم واجب ده. ادا 3 رکعته وه نو قضا به هم 3 رکعته راوړي. او مرتکب د کبیره لپاره مرتکب یعنې څوک چې مرتکب د کبیرې الله رب العزت به هغه جنت ته داخلي خو چې شرک یې نه یې کړی، ځکه چې په دنیا کې هغه توبه وویستله چې کم حقوق الله دی الله رب العزت به هغه ورته په توبې معاف کوي. اما چې کوم حقوق العباد دی د هغه حساب به الله رب العزت ورسره په آخرت ورځ کې کوي. حتی د چا حقونه چې په دې باندې دي چې دې په اخلاص باندې توبه وریستي الله رب العزت به د هغو په زړونو کې رحم واچوي چې دا معاف کړي. او مرتکب د کبیرې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت هم ثابت دی چې رسول الله به هغوی ته شفاعت کوي او جهنم کې به د خپل وس یعنې څومره ګناه یې چې کړي هغومره عذاب به ویني، الله رب العزت به جنت ته داخلوي، خو په دې شرط چې شرک یې نه وي کړی. نو قدرمنو اورېدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لومړی په خپل ټلیفونو کې 455 شمېره ډایل کړئ، بیا اوکې کړئ. د هغه نه وروسته 26 شمېره ډایل کړئ، خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. دا زما د یار مزار دی، دا زما د یار مزار دی، زه هر سهار او هر ماښام ورځمه په دواړو لاسو په سلام ورځمه، زه هر سهار او هر ماښام ورځمه په دواړو لاسو په سلام ورځمه چې شغلې. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. مولوي صاحب زه ستاسو دا پوښتنه لرم چې اوس زما لنګۍ د ما په جېبه اوبه رانیولې ده دغه مرداره شوې ده، دا اوس په تیلو پاکېږي او که نه پاکېږي؟ بلکل په تیلو باندې پاکېږي چې وروسته بوی کوو بیا کولی شي چې په هغه په صفا اوبو باندې هم تاسو پرېمینځئ. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. لیک فیصله د کندهار او تاسو ته پیغام پرېږدم. ما د مولوي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې اول د وحشي خره غوښې حلال دي که یا دوهم که مسلې له څه کږې اوالې څه مستي کې ځینې خلک وایي چې د جده او د عربستان پورې دا فاصله زیاته ده ګټه د جهت د تغییر لامل کېږي دا د مسلو لږ قرضوالي دا خبره کېده که نه. او بل د ژړې لویول هغه سپیله کول عظمتي او که د قبضې سره سمول. او بله پوښتنه مې دا ده چې ترک د سنت مؤکد کبیره ګناه ده او که صغیره. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه وحشي حیوانات چې په غرونو کې ژوند کوي په هغو کې حلال هم شته په هغو کې حرام هم شته. نو څوک چې په دې هکله باندې پوره معلومات لري هغه ته به معلومات کېږي ځکه په وحشي کې هم حلال او حرام شته دی. او د دویمې مسلې په هکله دی چې مصله لږ کږه خوره شي. پرون ما یو کتاب مطالعه کوه آداب مساجد، حضرت علامه مفتي محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی. هغه لیکلی دی چې استقبال قبلې ته دا د مانځه د شرایطو نه یو شرط دی، ځکه که یو سړی مخ قبلې طرف ته وانړی د هغه مونځ نه کیږي، مونځ فاسد دی. قصدن پوهېږي چې قبله دې طرف ته ده او دا مونځ دې طرف ته کوي نو مونځ فاسد دی. همدارنګه تحویل د وجهې د قبلې نه چې مخ د قبلې نه واوړي دا هم مونځ فاسد دی. خو لږ که یو سړی د قبلې د طرف نه کوږ و یا یې مصله کږه خوره وه هغه دا لیکلی دی چې دا منافي نه دی بلکې مونځ یې کیږي، په دې کې کوم مشکل نشته دی. او د ګیرې په باره کې قبضه پرېښودل لکه څنګه چې زموږ علماو اساتذهو په دې هکله ځانګړي کتابونه لیکلي دي هغوی فرض او واجب ګڼلې ده. اما هغه ګیره چې د قبضې نه زیاته شي او انسان په هغه باندې البته خراب ښکاري دا زموږ فقهاو لیکلي دي یا د خپل د ګیرې حفاظت نشي کولی بیا بهتره خبره دا ده چې هغه کوڅوکې قیچي کړي او قبضه ځان ته برابره کړي. زمونږ استازو چې هغه سره موږ تخصص د حدیثو کوه د هغه مبارک ژیره ډیره اوږده وه. نو هغه نه چا پوښتنه وکړه چې ته ولې د خپله ژیره نه کموي؟ نو هغه به موږ ته دا ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په ګیرې باندې لاس کش کړی دی. نو زه نه غواړم چې هغه ګیره یا هغه ویښتو باندې چې د رسول الله لاس تیر شوی په خوب کې هغه زه قینچي کړم. نو که ګیره
یا ژیره د قبضې نه زیاته شي او انسان پې البته انجړ ښکاري یا د هغه حفاظت نشي کولی، نو بهتره دا ده چې هغه بیا قبضې سره برابره کړي. او ترک د سنتو مؤکدو، زموږ فقهاو دا لیکلي چې په ترک د سنتو کې البته ملامتیا ده، یعنې مؤکد سنت که د تل لپاره پرېږدي بیا په دې کې به ګنهګاري او حکم د کبیره ګناه زه نشم کولی. بل پیغام به وورو. السلام علیکم مولوي صاحب محترمه، زه تاسو ته د خپل پیغام شخصي پیغام مولوي صاحب محترمه. مولوي صاحب محترمه، زه لکشار لمر یم د کندهار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. تل وایم چې پیغام مې راته خپله وګورئ. مولوي صاحب محترمه، زه ستاسو سره ډېره مینه لرم. کله ده چې خپل د تلیفون شمېره زما تلیفون شمېره کې د میسج کې راته واستوئ. دا چې زه ستاسو سره ډېره مینه لرم، زه خپله څه د مخکې کابل کې زه راغلی یم، خو نه مې ورسره کولی چې ستاسو سره ووینم د ځینو مشکلاتو په اساس. نو هیله لرم چې ستاسو شمېره ما ته په همدې نمبر واستوئ. ډېره کامیابي او بریالیتوب مې د ستر څښتن څخه غواړم. لا هم مو بریالیتوب د پروردګار په دربار کې د دین د مخ کې غواړم. کامیاب اوسئ، دشمنان مو خوار او ذله او پاکه اوسه. کامیاب او بریالیتوب د دوی څښتن علیالدګار خدای څخه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خالد جانه ډېره تښکاري پوښتنه نه درلوده، خو پوښتنه د شمېرې پوښتنه وه، او بیا به انشاءالله زه وګورم که پیغامونو کې د دې شمېره ما ترلاسه کړه زه به درته ټلیفون وکړم. بل پیغام به واورو. مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د دې پوښتنې لومړۍ پوښتنه په کې ډوله چې مولوي صاحب په تېر تا ویله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځه کې سرتونه په ذکرو کې داسې ویل. په اول سرت یې سبح اسم وایي په ذکرو کې، دوهم سرت په منځه کې هغه داسې ویل کل هل کافرون ویل، او درېیم یې کل ولا ویل. که چېرې دا خو په پرله پسې ډول نه چې راغلي، زما په منځه کې ویل سرتونه هم په پرله پسې ډول هغسې ځکه په پرله پسې ډول نه سره لمونځ صحیح کېږي، که په پرله پسې ډول وڅښلي. دا یې لومړۍ پوښتنه. دوهم پوښتنه مې دا وه چې زما سرتونه دوی شي ته چې که چېرې زه سرتونه سهار شروع کړم هغه ماښام ته خلاص یا مازدیګر ته خلاص وي، دا زه بېرته د سره څخه شروع کولی شم. چې مولوي صاحب زما ډېرې طالبان چې هغه دغه کار کوي چې دوی خبر وي د حرامو کار کوي، دوی هغه په قول نه کوي، موږ روزګار چې څخه پیدا کړو. دا کولی شي چې دوی نور توصیات ورکړي که څنګه؟ د صورتونو مسئله چې زموږ فقهاو لیکلې په ترتیب سره وایي، مطلب دا دی چې تاسو به وړاندې وروسته نه وایئ. لکه هغه 10 سورتونه چې د قرآن کریم په آخر کې دي. اول الم تر کیف ده، ورپسې لیلاف قریش، ورپسې ارایت الذی. داسې به نه کوئ چې په اول رکعت کې ارایت الذی ووایئ او په دویم رکعت کې الم تر کیف ووایئ. مثلا د ترتیب دا ده، یعنی تاسې به د سر نه رانیسئ تر پایه پورې. دا نه د ترتیب چې ته به اول رکعت کې ضرور الم تر کیف ووایې، ورپسې به لیلاف ووایې. داسې هم کولی شي چې په اول رکعت کې الم تر کیف ووایې، په دویم کې ای انا اعطینا ووایې، په دویم کې قل هو الله ووایې، په دویم کې قل اعوذ برب الفلق ووایې. په دې کې کوم مشکل نشته دی. نو هغه طریقه صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وترو کې اول کې سبح اسم ربک الاعلی، په دویم کې قل یا ایها الکافرون، او په دریم کې قل هو الله ویلي. د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث دی، نسائی په اول جلد کې په 248 صفحه کې په صحیح سند سره نقل کړی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطر بثلاث یقرأ فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلی، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويسلم ولا يسلم إلا في آخرهن. نو مسله د ترتیب دا دی چې وړاندې وروسته به یې نه وایي. داسې کولی شئ چې یو رکعت یو آیات د قرآن کریم د اول نه وایي او یو د آخر نه وایي، په دې کې ستونزه نشته. خو صرف فقهاو دومره هم لیکلي چې د 2 سورتونو ترمنځ به یو قصیر سورت تاسو هم نه پرېږدئ. او هغه 10 سورتونه یا سورتونه چې تا ته یاد دي په سهار ماسپښین مانځه کې د ولوستل ختم شول، کولی شي چې مازدیګر کې بیا ولولئ، کولی شي چې په ماښام کې بیا ولولئ. په دې کې ستونزه نشته. او په درېیمه پوښتنې د زما سر صحیح خلاص نشه، پرې پوه نه شوم. بل پیغام واورو. السلام علیکم. زما د حاجي مولوي صاحب څخه دغه سوال دی، جاوید احمد هلمند ولایت څخه په تماس کې یم چې یو سړی دی په جیب کې پیسې ورکې سي، بیا یو بل سړی ورته وایي ستا پیسې ورکې سوې، مثال د خبرې 1000 روپۍ مې راکړه زه په 10,000 قبلوم، او هغه سړی یو عالم سړی اوسي، غل ویل کېږي
او که هغه پیسې چې مفقودې وي ورکې وي د چا نه چې څوک یې پیدا کړي او د هغه اصلي مالک معلوم وي باید چې دا پیسې هغه ته وسپاري په هیڅ شکل باندې د دې نه استفاده نشي کولی حتی که مالک معلوم نه وي هغه دې په چوکونو کې په راډیوګانو کې اعلان وکړي تر څو چې مالک پیدا شي ورکړي بیا هم که مالک هم پیدا نشه چې خپله بیا هم نشي مصرفولی فقها لیکي یا د فقراو ته تقسیم کړي که خپله احتیاط درلود خپله خو چې اصلي مالک پیدا شه حق یې دی بیا به هم ترې اخلي دا نه چې 1000 روپۍ ته ما ته راکړه زه به یې په 10,000 کې حساب کړم پیسې به دې بیرته درکړم ټولې پیسې دې تا ته وروسپاري که تا څه شی ورکړه کني هغه هیڅ حق په تا باندې نه لري که عالم وي او که عامي وي بل پیغام به واورو پیغام څنګه که چیرې یو انسان یو دفتر کار وکړي او که چیرې پیسې واخلي او په غریبانو وویشي دا څه کوي او بله پوښتنه مې مولوي صاحب دا ده که چیرې د مېړه مړ چې ښځه کونډه پاتې شي او دا کونډه بل مېړه وشي آیا په اخرت کې د کوم مېړه سره ده هغه پیسې چې حرامې پیسې وي پوهېږي حرام هم دي خپله دې ته استفاده نه کوي خیر فقراو ته دې ورکړي خو خیرات و ثواب یې پکې نه کېږي هېڅ هم نه کېږي دومره کیدای شي چې ځان به ترې خلاص کړي او هغې ښځې چې 2 خاوندان کړي او دا 2 خاوندان او دا ښځه 3 وړه الله جنت ته بوځي کوم یو ورسره به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دلته به دې ښځې ته اختیار ورکول کېږي چې کوم یو د دې خوښ و هغه سره به وي د کوم یو چې ښایسته اخلاق و په دنیا کې الله رب العزت به دې ته اختیار ورکوي په جنت کې به هغه هم ځان ته غوره کوي لکه څنګه چې حضرت ام سلمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه کړې وه بل پیغام به واورو موږ مستریانې دغه زړه کچره لرو دغه کچره دا اوس وتلل لکه چې سړی جینو باسي کمتار داسې ویلي وو چې دغه دی دا پوره ونه تلل چې نه کمه نه باید اضافه شي کوو که یا کمه شي ما مې زکات نشي کېږي که یا ډېره شي هم مې زکات نه کېږي دا تا ویلي که دلته زموږ اوس خورا غټ جنجال راغلی و یا دا داسې نه دی بیا موږ د مولوي صاحب څه پوښتنه وکړه چې موږ ویل مولوي صاحب دې داسې ویلي هغه موږ ته په جاز سوال وایي نو بره به سړی نفل نه کوي چې د داسې ویل چې اضافه زکات مه ورکوو نه پوهېږم په دې مسلې باندې به زه غږېدلی یم که نه یم غږېدلی یا به زما ویر وي خو هغه اوسپنه چې تاسو سره په کورو کې پرته وي یا مستریان یاستئ زیاده ده د اصلي حاجت نه نو هغه باید قیمت شي چې قیمت شو ټولې پیسې قیمت شي هغه حد د نصاب ته ورسېدلې نو د هغه مطابق به زکات ورکول کېږي کمه پیسې چې هغه اوسپنه تاسو قیمت کړئ او تاسې هغه خرڅه کړئ کې نه کړئ هغه پیسې حد د نصاب ته ورسېږي تاسو به یې زکات ورکوئ په دې کې شک نشته او که حد د نصاب ته ونه رسېږي په هغه کې بیا زکات نشته بل پیغام به واورو څخه او ستاسې د کارکوونکو څخه ډېر خوښ او خوشحاله وي دا یو پیغام دی زما مولوي صاحب دغه سهار د جومات په وخت کې خلک راسي جومات ولاړ او سنت کوي ځینې داسې کسان هم چې جومات ځینې چیر شي آیا دا اوس په دا باره او نظر راکړي مونږ ته چې په دا باره کې څنګه دا فرض مونږ سړی پرېږدي او سنت وکړي او که نه فرض باید وکړي سنت بیا وروسته وکړي د فرض نه بعده بهتره خبره دا ده چې سنن او نوافل په کور کې وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې تاسو خپلو کورونو نه مقبرې او هدیرې مه جوړوئ څه ناڅه حصه د مانځه لپاره په کور کې هم تاسې وټاکئ چې په مونځ په کور کې کوئ او همدارنګه سنت او نوافل په کور کې وکړئ چې ستاسو اهل و عیال تاسې ورته وګوري او هغوی هم مانځه سره عادت شي بیا هم که څوک راغله سنت یې په مانځه کې کول د احنافو زموږ د احنافو مذهب دا دی که جمع ترې نه تېرېدله سنت دې وکړي او که جمع ترې تېرېدله نو جمع دې وکړي او د سنتو قضایي دې د طلوع نه وروسته راوړي اخرینی پیغام واورو سلامونه مې قبول کړي مولوي صاحب د هلمند فیضله پیغام پرېږدم که یو سړی چارس کوي چارس داسې نه نشه کوي چې دی د اله اله وي چارس وز کوي په لمانځه ودرېږي آیا د دغه سړي اودس او لمونځ صحت لري که یا که صحت نه لري 10 کاله نور د دغه لمونځ په دغه شان کړی وي آیا هغه تېر سوی لمونځ راګرځي که یا که په دغه ورځ واچي ډېره مهرباني به دې وي والسلام وعلیکم السلام خپله چرس ناقص د اوداسه نه دي ګوره نواقص د اوداسه بیل شی دي اما که د چرسو په څکلو باندې استرخا د مفاصلو راشي بیا دلته ناقص د اوداسه دي لکه څنګه چې تا ویلې چې هغه بېخوداني عادي حالت کې نو مشکل نشته خو بهتره خبره دا ده چې په هغو خولې باندې چرس وڅکلی شي باید اودس وکړی شي او مونځ وشي نو که بېخوده شوی نه مونځ یې کېږي مشکل نشته دی اگر که مرتکب د حرام شوی دغه حرامو ځواب به الله ته وایي
نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. بیا هم د خپل د صحت او د روغتیا اطمینان او ډاډ تاسو ټولو اورېدونکو ته درکوم او ستاسو روغتیا او خوشحالي هم د پاک رب نه غواړم. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ورور خبردار شه د دین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ورور خبردار شه د دین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ذکر د ذهن خبر خلاص ذکر د ذهن خبر خلاص درود په مصطفی نازنین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ورور خبردار شه د دین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ګور